الله ته د خیر مالکي ویم شکر د خدایه پاکه چې په دې واپده کې دې نوکر کړم خو نور سینې په خېټه خو پکې موړ یم که نه دې ستنې نه ورځم خدایه پاکه په یو ستن کې څلور میټرې لګېدلي نو زه سره څو کړم 235 335 چې د دې چې په ځای به بار ولیکم مړه زما خپله خوښه ده چې څومره لیکم او دا دوه پکې په توپ ور ولیکم ناوخته دی چې زر میټرې وګورم هله دا خو بیلو والا راغلی دی ورګه چې لالا تو یم لالا بیلو والا راغلی دی او کونډې وغورځوه ها واه 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 یا لږ خو لالا ته رنګ وکړه چې په دې رنګ کې ورشم ها ودرېږه ودرېږه لږه خدای شته که نه څوک یم ویم د خدای مسلمانه سم د اور بسرې ویم ستا څه خیال دی چې ته به زما نه خلاص شي څه خدای شته که نه دا خو اوس دا کال نیمو شو چې په واپډه کې نوکر شوی یم مخکې خو زه غل یم په پر کې به مې د دیواله چرګه رانیوله خو بچې زه دې پرېږدم نه خدای دې د سره خلاص کړه تاسو ورغلې خیر خو دې که او خیر چېرته دی بیلو والا راغلی دی کونډې وغورځوه هغه درته وویل ویډیو والا نري خو غټو سینګو تنورو هغه تنور والا واو کور ته ننوتې دي خدای شته خو دې پرېږدم دا درته چا ویلي دي په تا کې څه ګوته شته ښه داسې کار وکړه که نه شکرانه شربت پروت دی ته ولې دا شربت یې وڅښه او زه ورته کونډې غورځم ښه شابه زر که روزه که نه په کور دننه شو دغه خو نرتوب دی که نه دې خوا راشه دې خوا دې خوا راشه دا راته ووایه د خدای مسلمانه چې دا منډې دې ولې والي یاره منډه مې والې که نه ما ته په تکې شوي ښه نو ما دې شربت کوو او ما دې دل شربت کوي کښېنه راځه او والله چې دې منم ښه سنت طریقه ده وغورځوه که نه 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 کښېنه راواچوه راواچوه شکر الحمدلله راواچوه 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 ته به ډېر تکې شوي که نه راواچوه کنه د خدای مسلمانه منډه دی نو وګوره کړه دا ته څوک سلام علیکم ما ته پته وعلیکم سلام یاره که ته خدای مسلمان دا ستاسو کور دی او کنه دا زموږ کور دی دا زما ورور دا دې رور دی دا مې ورور دی خیر ده نو ته خو زما داسې منډې ووهلې لمونډه زه دې تا ته خو پته راکړه چې د شپې لوټي زما یو د ورځې ردي د کال د ما په پل کې نیولې مې داسې کار کوم چې واقعي وکړه راځي که نو ما پسې ډایرکټ راسه نه خیر دی لږ خو د حکومت ته خیال ساتئ که نه ولې نه نور څو نه خیال وساتو صرف د شپې چې کوم دی دا ډیګې ډکه کړو او دا جامې پیسې کړو نه د خدای مسلمان رشا پدې مې پیغه دلته دې واده کړی دی چاره خدای دې بي خو بس د جوړه خو صبر پیدا شوی نه را ما دا یو چوړانګه پوړانګه پیدا یو چته نه نشته په تاسو ریچته ولیدا د مطابق نو ولې به وکړو داسې کار وکړه د خدای مسلمانه واده ولا په وخت وکړه روجه را روانه ده د روجې نه پورې نوزي خروره څوک نه مړه ویم دا خو سمه زنځره هېڅ بلیم نه و هغه ستا خپله خوښه ده خو د خدای مسلمانه کله ناکله زه په دې لاره باندې راځم خو ته کلي کې نه دا ولې یا مړه نو څوک مسؤلیت مې ډېر زیات دی که نه زه د ونیسه داسې کار دی چې به سر سکلې وه مړه ته خو زما ناسې دونه منډې تړلې ووایې د خدای مسلمان دا خو زما د بچپن ملګری دی یار مخکې به خلکو منډې د پولیسو نه والې اوس د واپډې بالا نه وایي څوک نو هېڅ خبره نه ده مړه په واپده کې خو ستا یارو شته که نه ولې نه ولې صحیح ده که نه او د خدای مسلمان ځه بچې ته کور ته لاړ شه ځه ډېر راغله خوشحاله ځه ځه تا سره خو د بجلی اوزار هم برابر دی په لاسو پیشکش خو سره کور کې دي یاره ډېر ګوټو دی که نه شام سمه لوښه ده صداقت یاره که غره عجیبه ورور درله خدای درکړی دی
یو میټر خو لري خو دا خو دومره بره دی چې ای بچې دې غوره شه رامنډه کړه تا کوم ځای کور دی موږ دغه مخامخ کور دی نو د خدای مسلمان لاس دې ورسره ولګوي چې درن پایه وروړه شابه 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 له زمانه ورور دی شابه کنه وروړه شابه شابه ولګه وخت ته لګه ته لګه الله تبارك خير واچه خا يلا خير دا ته وې بچي چې پلار خو کومډې مونډې نه چی زما پلار کونډې نه چي ها موږ ته میټر لګېدل میټر ته لګېدل دي ها لکه پلار د آرام نه کوي هم د خدای مسلمانه ویم زمين د جمعه امام نشته چې پلار دلته بوزم ولته موږ جمع راکړي یا رمضان څخه خبره جوړه نن سبا وخت خو ظالمه چې تاسو له کې یو کوي چې آرام نه کوي هر سړی آرام کوي درن پای دی یو څه السلام علیکم په خیر قرا دې ستنګې رسو په واب دکی ما لکه داسې وې دا او کنه بس ته خو بیا کینه زما خو تقریبا 2.5 کال شو دا خو ډېر ښه کار وشو یار وا دا راته ووایه که نه چې بس کې شربت خدای شته چې مکمل برابر په خېږه مې سپږه مري مړه څه وکړه یار سم نشم کولی بس بیا د باندې پروت کړم ستا خو خاله نو زه ټیک شو زه راوړم دا ورسې ځه کنده دی واب دې کار نظارېګه شکر د خدا پاکه چې په وابډه کې نوکر کړم خلک په خوراک پسې لاندې شو او موږ په خوراک باندې ماړو شو دا والا خورا مړه دا جګو څه تکلیف ته وکړو مړه بس دا نور څه حالات دي دا خو ډېر خوښ ته په وابډه کې یار والله بس بل مل خو سیدی کنه مړه د بیلونو راته مه وایه که نه هره میاشت را پسې 40,000 روپۍ راځي یې لکه د خدای مسلمان دا دې څه داسې کار وکړه ورشه بل وکړه بیل راوړم ازور بل وکړه شابه زوړ بیل بس کوم ځای ګورو راځه جویا خټکی ته نو 40,200 او کنه دا هره میاشت راځي خورا دا ته چې په کور کې د څو کمرې دي په کمرو څه کې ولې دا پوس کوم کنه لس کمرې دي نو ته ماته دا ووایه که نه ته دننه په کمرو څه کې خلک خو بار میټر ګوري ته خدای مسلمان نن سبا د کمرو نه پته لګي یار پر کمره کې دوه پکې او دوه بلبونو حساب وا اوس مر په 40,000 کمې راځي مانا ټولې کمرې خو کلاو نه دي که نه پکې او بلبونه په یو کمره کې دي خلورو کمرې بند دي او که نه بندې دي مړه دا خو اسانه طریقه دې سره دا کار کیږي چې دا ایډیونه او اکسین نه دونه به د 7 کتاب سره بیا بل کمره دي دفتر ته مړه قرا ته ما بیا مال سر درد زیاته یاره دا راله توګه ته ځان ته نشم نور خو په ما باندې دا شي کې کنه نو په دې باندې خرچه راځي مړه را دي چې بیا څومره خرچه به راځي 15,000 روپۍ به راځي مړه لږ گزاره وکړه دا 5,000 به ستا په ځای ورکم تی ولې ورکې مړه په سمه خبره وکړه نو 10,000 روپۍ راکړه بس 10,000 واده 10,000 روپۍ راکړه خدا راته ووایه چې بیل به راپسې بیا څومره بیل بر پسې 100 روپۍ راځي زره واو زه ټیک شو زه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا ول 1000 روپۍ ښه دا به زه جمع کوم دفتر کې ستا په مخامخ ټیک شو او 100 روپۍ بیل بر پسې 100 به راځي دا واو سمه خبره وکړه یاره نو جمعه تر سره لاړ شم اته مونږ دا چول زه هم کونی پرې راځه دا 500 چول ورته زه الله ته خوشاله کړه زه ان شاء الله دا روانه میاشت ته پسې 100 روپۍ راځي 100 روپۍ ښه روټي دې سره الله ته خوشاله کړه برابر بل وخت وکړو زه ټیک شو زما چې دسه مرګ دې چا په وابډه کې کنه یا کار ټیک دی الله دې خیر یا ته خیر مالکی زه خو په دې وجه حیران یم چې د دې کور میټر نشته دی یار څه شو څنګه چې دا ور وته وړم چې دا بیا څوک کوڅې له راغی یو خو د خلکو نه تنګ شو د دې عوامو لپاره موږ دونه سخته تېرو روزه که نه خدایه پاکه زه ویم څوک یې وایم د خدای مسلمانې میټر کتوله راغلی ما میټر یم زمونږ میټر خو دلته دننه لګېدلی دی راشه خو تودېږي ویم د خدای مسلمانې غیر قانوني کار د کړی دی دا میټر خلک دننه لګوي خو بار لګوي دا راته ووایه ستا خبره صحیح ده
ویم دا زما د پلار ملګری هم بجلو کې دی نو د دې غونډ ګاونډ میټر یې بار کړ زما پلار ته یې ویې خیر ستاسو میټر دې دن دی راشه خو ته ودېږي ویم غیر قانوني کار دې کړی دی اوس پر باندې 500,000 روپۍ جرمانه راځي ښه ځان پوه کا ویم یې میټر لیډر صاحب لږه ګزاره پکې را سره وکړه که نه گزاره مزاره دې کې نه کېږي دا راته ووایه ورشه لارې پلار ته اواز کړه لارې ورور ته اواز کړه چې خبره ورسره وکړم شابه میټر لیډر صاحب نه خو مې پلار شته او بیجان مې چېرته تللی دی چېرته تللي دي چېرته وتي دي نو یاره خو د خدای مسلمانې دا راته ووایه چې واده دې کړی دی نه واده خو مې نه دی کړی بس ټیک ته که نه موږ هم نه دی کړی زه یاره داسې کار دی چې ابو دې راشي که نه ورته ووایه چې دفتر ته راشي چې دا مسله وله حل کړمه دا خو غیر قانوني کار یې کړی دی کې به کم از کم 3 میاشتې جیل خوري ښه دې میټر لیډر صاحب خو دلته مسله حل کړه که نه نو ښه زه بس یو 15,000 روپۍ راکړې ځه ویم دا ډېرې نه دي یاره داسې کار دی چې بس روپۍ هم مه راکوه ځه صحیح ده صحیح زه بس روپۍ هم مه راکوه بس هسې بیسه مې مات کړې ښه ویم صحیح ده هغوی او ستا دا میټر دی د عمر په کور کې ټیک ده ویم صحیح دی ویم زما د لاس دا یو نښه دا ځان سره ویمې یو خبره ته بله کومه وکړه ویم چې په دې لاره کله ناکله ځې راځي که نه ویم زمونږ دا میټر کله ناکله چک کوه بس ټیک ته راځم به ښه او ځان خیال ساته ټیک ده وایي صحیح ده صحیح ده سلام علیکم یت چې ګرځېدی به په دې رنګ په رنګ ټوپو پسې اوس جاړه په بجلو پسې 3 ګزه اوږده جنډه یې په کور دې رپې د جنډه لږ ځان که ورته اوس ښه ډنډه ته چې بنښتې وې الیکشن کې په ډرالو پسې جاړه په بجلو پسې لاندې نم کټمل خوري او د بره نم خوري ماشي دغه د بجلو والا د استاد تپوس له راشي نو کله چې بل راشي نو دوی بیا به را پیدا شي یړون به شي په دې وطن کې ته په خوشحالو پسې جاړه په بجلو پسې راشه خو ته ودېږي ویم دې حاجي صاحب خو ډېر فریاد وکړو ورکه چې لږ ورشم نور کله پنا چې شي ماشي را پیدا چې شي تا باندې لګیا چې شي بیا لاس ته په وته پسه درو په تولی پسې جاړه په بجلی پسې السلام علیکم وعلیکم سلام ویم د خدای مسلمان دا راته ووایه حاجي صاحب میټر د کوم ځای دی ولې بجلی شته څه وای بجلی شته څه د خدای مسلمانه بجلی خو په نظر باندې ښکاري نه ته تارون له ګوتې یوسه چې بمبکۍ ده خو نه شکر وباسه چې سرکاري ملازم یې ګنې دا جام مې د نیستې راشه خو ته ودېږي ولې بجلی شته بجلی خو تا ټوله پنجاب نه ورکړې ده په خیبر پختونخوا کې خو ګنټه بجلی او 6 ګنټې پکې نه راشه خو ته ودېږي د خدای مسلمانه اصل کې ملک د بجلی کمې په څه وجه راغلی تا ته پته شته نه زموږ حکومت چې کوم دی جنګ د تیاری کوي نو په دې وجه د بجلی کمې راغلی دي نو دا صرف په دې خیبر پختونخوا باندې کمې راغلې دي په پنجاب باندې خو رانغي نو د خدای مسلمانه څنګه لویم په پنجاب او په اسلام آباد کې خو غټ غټې بلاګانې پرتې دي خدای شته خو هلته بجلي بوځي نه ته داسې وې کونډې ماچوه نو بل بر پسې کم راځي خو چې رښا خبره کوي نو دا یو دښمن مړه پرېږدی ستاسو د لاسه دا وابډه ټوله بدنامه شوه ولې ستاسو د لاسه بدنامه شوه نو په څه وجه بدنامه شوه شابه چې نورم غټ شي نو د خدای مسلمانه نو ولې خوراکونه کوم که نه ولې ستا مې چې ته خوړلې ده څه د ټول قوم دې خوړلې ده څه مې پرې شو راولي پرېږده سړیه مړه د ځان ځان نښتې مړه داسې خلک چې په دې وابډه کې وي که د ټولې محکمې نوم یې بدنام یو میاشت پس کاته پسې بل لالو یار بل ولې بیا میاشت برابر شو څو او کنه یله کدا خو بیا 40,000 روپۍ دي یا قره خدای دې بیغ بنیادو باسه تا خو ماته وی چې تا پسې به 100 روپۍ راځي دا خو بیا 40,000 رالي وی قره خوا کې مې نه نو خدای دې چېرته په لاره راوله نو چې د بوسو څخه نه جوړوم که نه وای خدایه ته پکې خیر واچې وای د لیلا کوڅې نه مې رالم چې دې کوڅې ته راشم که نه دا کوڅه په ما باندې ډېره خوږه لګي ضرور ده د خدای مسلمان یې که نه یې څوک یې د خدای مسلمان یې څوک یې ملګینې مې نه میټر لیډر یم که نه وایي فین پیژنم بیا خو ستا د صحت نه پته لګي چې میټر لیډر یې وایه څه دی دا خبرې پرېږدوه د خدای مسلمان یې
د کباب مې دلې روړي دی وغم د کوم ځای کباب و د تارو جبې کباب مې دلې روړي دي بیبیان کباب ته په شاپو لګا رور مې کور دی مړه دا خبرې پرېږده رور مور دې پرېږده وه د خدای مسلمانې نالي مې پکې دلې اچولې دي فرانسې خو د ما رو ډېر غوسناک دی سم نشته دی دا کباب والا هجینه څوک دي رحمه لالا با څوک دی نو څوک یې لکه وظیفه روړی خدای مو بخه نه را پخه